د افغانستان د اسلامي امارت چارواکي وایي چې په تیر لمریز کال کې د افغانستان د انځرو په صادراتو کې 45% ډیروالی راغلی دی چې ورسره په ټوله کې د افغانستان د ټولو وچو میوو صادرات نسبت تیرو کلونو ته په کتو څو برابره ډیر سوي دي. د صنعت او سوداګرۍ خونې مرستیال یونس مومند وایي چې تیر کال له افغانستان څخه د نړۍ مختلفو هیوادونو ته د 1.50 میلیونو ډالرو په ارزښت 22,000 ټنه انځر صادر شوي دي چې د افغانستان د صادراتو په برخه کې یو لوی ګام او لاسته راوړنه ده. د مومند په وینا چې اوس مهال افغان سوداګر د نړۍ ګوټ ته کولی شي چې خپل محصولات پر وخت هم د هوا له لارې او هم د ځمکې له لارې صادر کړي. سږکال زموږ میوه د پوره سږکال په پرتله زموږ صادرات په سلو کې 45% افزود دي چې د هغو د جملې څخه انځر هم دي. انځر سږکال موږ 22,000 ټنه انځر صادرات کړي دي چې مجموعي قیمت یې 1.50 میلیونه ډالر کېږي. انځر د افغانستان یوه له خوږو میوو څخه ده چې په زابل، کندهار او هلمند ولایتونو کې ډیره پیدا کیږي. په دې وروستیو کې د نړۍ په کچه د ښو او کیفیت لرونکو انځرو نوم هم ګټلی دی. انځر پلورونکي وایي چې د افغانستان انځر په طبیعي ډول سره پخیږي او هیڅ کومه کیمیاوي عملیه نه ورباندې ترسره کیږي. له همدې کبله په نړیوالو بازارونو کې خورا زیات مینوال لري. د انځر پلورونکو په وینا چې سږکال یې د انځرو کاروبار ښه او ډیره ګټه یې کړې ده. دوی وایي چې انځر هم په کور دننه او هم له هیواده بهر مینوال لري چې اکثره خلک یې د ډالۍ په توګه بهرنۍ هیوادونو ته له ځانه سره وړي. انځر خلک ډیر وړي، ډیری یې بهر ته لیږي د ډالۍ په ډول یا هم د درملو په حساب. انځر خلک ډیر خوښوي. د ماه زمستان د ژمي په میاشت کې انځر بازار ته راوځي، البته وچی، نو کار او بار یې ښه دی، وخت یې ډیر د زر نه خرابیږي. د انځرو کښت او کرکیله له پخوا زمانو څخه په افغانستان کې دود ده چې په دې وروستیو کلونو کې نړیوال بازار هم موندلی دی. که چیرته د افغانستان د انځرو د صادراتو لپاره په نړیواله کچه زمینه برابره سي نو د افغانستان په صادراتو کې به د پام وړ زیاتوالی راسي. مریم هوتک، CMG، کابل.